ستا به شمله ستا به پټکی شم زه به د مینه شم زړګی شم تا ته به ګل بل ته ازغی شم د رببه به د ځونډی شم چې ور مې نه کړې بازینګرو په لاسونه او تره پورې لاړم تر هره دره پورې لاړم سپینه خیبره پورې لاړم تر پېښوره پورې لاړم چې چرته چټې وي موزیانې زړوینه په ستمونو کې ناکام شول ظلم ستم باندې بدنام شول ځوړن په دار لکه سادام شول چاره ته ویل موزیان تمام شول زما د برخې موزي شته ما ځوروینه د پښتو راډیو تلویزیون ډیرو درنو لیدونکو او همدارنګه د پښتو ادبي ډیرې درنو مینوالو سلامونه مینه درناوی مې درواخلی محمد تواب تراب یم یو ځل بیا ستاسو چوپړ کوم په پښتو ادبي ډیره کې خو ستاسو خوشحالي ستاسو آرامي زما د ډیرو هیلو په سر کې راځي نو درنو لیدونکو یو ځل بیا زه ستاسو لپاره پښتو ادبي ډیره کې حاضر شوی یم ستاسو لپاره ډېر په زړه پورې توکي لرم په زړه پورې مواد مې راټول کړي دي او همدارنګه هیله د نوي درنو لیدونکو چې ستاسو رالیږلي برېښنالیکونه هم زموږ تر ځایه رارسېدلي دي د خپرونې په اوږدو کې به ستاسو برېښنالیکونه او همدارنګه ستاسو نظریات چې د فیسبوک له لارې مو راسره شریک کړي دي خپرونه مو خوښه کړې ده هغه به هم درته د خپرونې په اوږدو کې در سره شریکو نو درنو لیدونکو تاسو کولی شئ چې په دې پښتو ادبي ډیره کې موږ سره د ټلیفون له لارې وصل شئ د ټلیفون شماره د تخنیک برخې همکاران ستاسو لپاره د تلویزیون په ښیښه باندې پرېږدي په همغه شماره کولی شئ چې اړیکه ونیسئ او کوم وخت چې ستاسو اړیکه درنو لیدونکو وصل شوه ستاسو سره په خوا کې باید چټک غږونه خاموش واوسیږي او همدارنګه تاسو کوم وخت چې د ټلیفون ټلۍ مو تېرې شوې بیا د څلور تڼۍ کېکاږئ نیغ په نیغه به مو راسره خبرې وشي او موږ سره په پښتو ادبي ډیره کې خپل خواږه احساسات شریکولی شئ زموږ یو خوږ لیدونکی دی اړیکې یې راپورته کوم وبګورو چې څوک دی د کومه ځایه راسره د ټلیفون له لارې وصل دی تمه ده چې اړیکه یې روغه راپاتې شي او اړیکه یې ماته نه شي السلام علیکم وعلیکم السلام تورا صاحب جوړه په خیر خیرات ای تاسو ستړي مشئ ګلاله مهرباني وکړئ په خیر راغلی پښتو ادبي ډیرې ته او درنو لیدونکو ته ځان هم ور وپېژنئ خوشحاله چې ستاسو اړیکه راسره وصل شوې ده بدبختانه چې موږ ته د دې لیدونکي اړیکه راماته شوه تمه ده چې بیا هم یو ځل کوشش وکړي او په پښتو ادبي ډیره کې راشي موږ سره خپرونه کې برخه واخلي نو درنو لیدونکو ستاسو له حوصلې منندو یم او بیا هم یادونه کوم چې ستاسو خوږو احساسات او ستاسو ملګرتې موږ ته ډېر څه راکړل موږ یې ونازولو او موږ یې په دې باندې پوه کړو چې زموږ خواږه پښتانه د پښتو ادب سره څومره مینه لري او همدارنګه پښتو ادب څومره کولی شي چې زموږ د پښتنو په ذهنونو کې مثبت تغیرات راولي یوه یادونه کوم چې هغه به ډېره اړینه اوسېږي کوم وخت چې تاسو خپلې خوږې مشورې غوښتل چې موږ سره شریکې کړئ د فیسبوک له لارې او همدارنګه د پښتو ادبي ډیرې د برېښنالیکونو له لارې کوم پته چې موږ درته درکوو د هغې له لارې کولی شئ چې موږ سره خپل خواږه نظریات خپلې خوږې لیکنې خپل خواږه شعرونه یا د بل کوم شعر تاسو خوښ یې راسره شریکې کړئ زه به دې ورور ته هرکلی ووایم سلام علیکم بدبختانه چې د دې ورور اړیکه راماته شوه نو درنو لیدونکو مخکینۍ خبرې ته دوام ورکړم تاسو کولی شئ چې کوم شعرونه که ستاسو خپل وو خواږه شعرونه مو په دې پوهېدی چې د پښتو ادبي ډیرې ښکلا هم ورسره اضافه کېږي او همدارنګه د ډېرو پښتنو د خوښې وړ ګرځي نو کولی شئ چې د ایمیل له لارې همدارنګه د فیسبوک له لارې موږ سره خپل همدغه خواږه شعرونه یا که د نورو کومو خوږو شاعرانو د شعرونو سره مینه لرئ یا د کومو ادیبانو خوږې لیکنې ولرئ یا د کومو ادیبانو خوږې مشورې تاسو را در سره وي کولی شئ چې موږ سره د تاسو له نږدې لاسرسی نشئ لرلی نو کولی شئ چې د برېښنالیکونو له لارې همدارنګه د فیسبوک له لارې موږ سره په پښتو ادبي ډیره کې شریکئ موږ ته خوږو پښتنو په پښتو ادبي ډیره کې ډېر داد راکړی دی موږ ته ډېرې خوږې مشورې راکړي دي چې ورځني مننه کوو د دوی لپاره لا خوږ ژوند غواړو او د هغو لیدونکو اړیکې هم په ډېرې مینې سره راپورته کوو چې څوک غواړي په پښتو ادبي ډیره کې برخه واخلي السلام علیکم وعلیکم السلام تورا صاحب جی ته لین څه مشکل والامامت اخلاقي د کندهار هوایي ډګر ته ټلیفون پکار شوی
ډېر ښه راغلاست ښاغلی والي محمد اخلاقي له کندهار څخه که مهرباني وکئ د تیر په څیر به تاسو پښتو ادبي دېره له سره تعقیب کړې وي خو ستاسو اړیکې راماتېږي نو تاسو نه بیا مننه کوو په دې هیله چې بیا ماشئ پښتو ادبي دېره کې برخه واخلئ خپله هغه توکي چې تاسو تیار کړي وي موږ سره یې په خپرونه کې شریکوئ نو درنو لیدونکو تاسو به خپله حوصله له لاسه نه ورکوئ تاسو به خپل امیدونه همدا ډول لوړ ساتئ خپله حوصلې به لوړې ساتئ دغه ستونزه چې دا په دې باندې موږ هم لګیا یو دغه ستونزه حل کړل چې موږ ته د خپلو خوږو لیدونکو اړیکې راپاتې شي او بیا د دوی اړیکې ماتې نه شي نو خوږو لیدونکو مخکې بیا مې خبرې ته راګرځمه خو زموږ د یو خوږه لیدونکي اړیکه ده زه به هغه ځای اړیکې راپورته کوم کوم چې د لیدونکو اړیکې ډېرې وي کوم وخت اړیکې ټکنۍ کېدې په هماغه موقع کې به ستاسو برېښنالیکونه هم ولولم او زه چې کوم درته شعرونه لرم کوم مطالعې مې درته راوړي هغه به هم در سره شریکوم نو بدبختانه چې د دې ورور اړیکه هم راماته شوه نو خوږو لیدونکو که تاسو خپلې حوصلې همدا ډول لوړې وساتئ انشاءالله دغه خپرونه به لا هم خپل خوند له یوې نه بلې ورځې ته سیوا کوي او ستاسو ذوقونه به هم خړوبېږي او همدارنګه ستاسو خواږه احساسات به نورو پښتنو سره هم شریکېږي پښتو ادبي دېره په همدې هڅه کې ده چې ستاسو ذهنونه ستاسو خوږه خوږه ذوقونه د پښتو ادبي دېرې له لارې ښکلي او خړوب واوسېږي پښتو ادبي دېره کې به د خوږو شاعرانو سره ناستې ولرو د هغو مشورې به هم رااخلو درنو لیدونکو د پښتو ادب په باره کې او همدارنګه په زړه پورې شعرونه او د شعر په اړه به درته ډېر مطالب ډېر معلومات به هم کوشش کوو چې د خپرونو په اوږدو کې درته ولرو تاسو که کومې خوږې مشورې لرئ خواږه نظریات لرئ سالم نظرونه لرئ چې د دې خپرونې د ښکلا باعث کېږي او همدارنګه ستاسو د ډېرو معلوماتو باعث کېږي او همدارنګه که تاسو ډېر معلومات لرئ کوشش کوئ چې له نورو پښتنو سره یې شریک نو پښتو ادبي دېره مناسب ځای دی مناسب وخت دی پښتو ادبي دېره له دې چانس نه له دې موقع نه ګټه پورته کوئ او بیا هم یادونه کوم چې په تنها ځان به موږ هېڅ ونه کړو هماغه خبره بیا هم رایادېږي چې په یو بل نه پسلی کېږي یا له یو لاسه خټک نه خېږي موږ که ډېر څه هم وکړو موږ بیا هم په کمو باندې حساب شو السلام علیکم سلام علیکم تاسو ستړي مه شئ مهرباني وکئ که خپل ځای ته لږ غوندې تغییر ورکړئ ځان مو هم راوپېژنئ زه د هغه امیر یم د ایران څخه مې زنګ وهلی بوشیر د بوشیر او د خرمل ایران څخه د ورور جان اړیکه ونیوه خو اړیکه دې راماته شوه په دې باندې خوابدې شو چې تاسو کوشش کړی و اړیکه مې موږ ته په ډېر بې خونده وخت کې راماته شو بې خونده په دې و چې ستاسو اړیکو ته موږ ډېر ارزښت ورکوو زموږ لپاره ډېرې په زړه پورې دي او بې خونده په دې و چې اړیکه سیستم خراب دی یا شبکه خرابه ده یا ستاسو اړیکه چې نه راپاتې کېږي دغه وخت ډېر بې خونده وي نو تاسو بیا هم کوشش وکئ او خوندور به هغه وخت دغه سلسله واوسېږي چې ستاسو اړیکې روغې راپاتې شي نو دې شیبو ته زه بې خوندي وایم چې ستاسو اړیکې نه راپاتې کېږي روغې په دې تمه چې تاسو به همدا شانتې خپله مینه روانه وساتئ دغه لیدونکي به وګورو چې څوک دی السلام علیکم خو اړیکه یې راماته شوه فکر کوم زموږ همغه والي محمد اخلاقي صاحب دی چې تکرارا کوشش کوي هڅه کوي چې راشي په پښتو ادبي دېره کې برخه واخلي په دې تمه چې تاسو به درنو لیدونکو خوښ وئ خوشحال به وئ زه به د خپرونې په دې برخه کې زموږ د همیشنیو اوریدونکو او لیدونکو له زابل څخه برېښنالیک رالیږلی دی د خپرونو ستاینه یې کړې ده وایي زه حفیظ الله ناصري شریف الله ناصري له زابل څخه دغه برېښنالیک درلیږو وایي ستاسو پښتو ادبي دېره زموږ لپاره ډېره په زړه پورې ده تاسو موږ ته هم په زړه پورې خو زه به ورشم دغه اړیکه به راپورته کړم بیا به ستاسو برېښنالیک بشپړ کړو السلام علیکم السلام علیکم ستړي مه شئ ورور جانه مهرباني وکئ ځان مو هم راوپېژنئ او پښتو ادبي دېره کې درته هرکلی وایو الحمدلله ستاسو خوشحالي غواړو تاسو دې راته روغ وایي څوک له کومه ځایه ګرانه زما نوم میراجان دی د شیرین تګاب د ولسوالۍ څخه تاسو زحمت میراجان خو موږ ته بیا اړیکه راماته شوه بدبختي دا ده چې زموږ د خوږو لیدونکو ډېرې خوږې خوږې اړیکې را سره وصل شي خو په دا شانتې ځای کې راماتې شي چې موږ ته ځان راپېژني یا څه راته وایي نو درنو لیدونکو مخکې مې کوم برېښنالیک چې روان کړی و هغه و امان الله ناصري ورسره ملګری و د حفیظ الله ناصري سره شریف الله ناصري سره محمد غني ناصري و
دغه برېښنالیک رالیږلی و، د خپرونې ستاینه یې کړې ده چې له دوی مننه کوو. دغه پښتو ادبي دېره زموږ نه ده، درنو پښتنو ستاسو خپله دېره ده. په پښتو ادبي دېره کې موږ سره همدا ډول خپلې همکارۍ ته خپلې مینې ته دوام ورکوي. دوی یادونه کړې ده وایي که همدا ډول دغه پښتو ادبي دېره روانه واوسېږي د ډېرو پښتنو په ژوند کې به مثبت تغیرات راشي. حفیظ الله نصري صاحب له تاسو ډېره مننه. نظر مو خوږ دی، احساس مو خوږ دی. په دې تمه زموږ هغه پښتانه چې نه پوهېږي ستاسو په دې نازولو سره د هغوی په ذهن کې هم مثبت تغیرات راشي. نو ور به شم دې لیدونکي ته وګورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشه. تاسو ستړي مشئ ورور جانه مهرباني وکئ. څوک له کومه ځایه؟ جبلا خبرې کوم د نیمروز ولایت نه. له نیمروزه دې وروره هرکلی کوو که د خپل تلویزیون غږ کم وساتئ ستاسو غږ بیا صفا راواخلو. اوس څنګه سلو؟ نو بس اوس جوړ دی. اوس هم لږ یو شو راځي په ټلیفون کې دی. که د تلویزیون نه لږ وړاندې لاړ شئ ورور جانه بیا به ستاسو غږ صفا اوسېږي. مهرباني د باندې په وزارت ښه وروره جوړې. ستاسو خوشحالي غواړو. مهرباني وکئ پښتو ادبي دېره کې راسره څه شریکوئ؟ پښتو ادبي دېرې ته خو مونږ یو نازولی غوندې شعر راوړی دی درته زمزمه به کوو. تاسو دې خدای ونازوي چې نازولی شعر مو راوړی دی. موږ به درته په مینې سره غوږ پاتې شو. تاسو خپل شعر زمزمه کوئ. وایي غمجنې اوښکې مې پر سترګو کې قرار نه لري، افسوس پر هغو یتیمانو چې ګران پلار نه لري. واه نازکو شونډې یې پیروي د غربت نیولی پر زنګانه د مور کې ژاړي بل غمخوار نه لري. واه چا یې د مخ خورما کې نه کړلې غمجنې اوښکې لا یې نور پر سر وهي دا ازار نه لري. بدبختانه چې د دې ورور اړیکه هم راماته شوه. تمه ده چې زموږ دغه ورور بیا هم په اړیکه باندې راشي، موږ سره خپرونه کې برخه واخلي او هغه شعر چې د روان کړی او پاتې برخې هم بشپړه شي. تر دې دمه موږ سره څلورو پنځو اورېدونکو اړیکه ونیوه، خو په نیمایي کې د دوی اړیکې راماتېږي. په دې هیله چې پښتو ادبي دېره درنو لیدونکو ستاسو ذوقونه درته روږ کړي او تل موږ سره همدا ډول خپلو خوږو همکاریو ته خپلې مینې ته دوام ورکوي. ور به شم زموږ دغه ګلالي لیدونکي ته وګورو چې څوک دی له کومه ځایه راسره د ټلیفون له لارې وسم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. رجوع کاکا تاسو ستړي مه شئ ګرانه. که د ټلویزیون غږ کم کئ